سلامونه ملګرو، زه شریف شرانی د کرونا ډایري د یوې بلې ویډیو سره ستاسو په درانه حضور کې هیله لرم چې روغ جوړ به یاست. ملګرو، نن به که څه هم زه دا ستونزه محسوسوم، زموږ په وطن کې یو ډیره زیاته ستونزه دا ده چې هر سړی په یو بیماری یا په یو عادت باندې مختص شوی دی. هغه دا عادت چې دی دا محسوسوي چې ما ټولې خبرې پر یوه وخت او پرله پسې کړې وای، خو چونکې وخت نه وي، اوریدونکي نه وي، د اوریدونکو خپل نظریات وي، خپل فکرونه وي، خپل غوښتنې وي، نو له دې ټولو ته په کتلو سره پکار دی چې موږ که څه زده کول غواړو یا څه بل چاته ورښودل غواړو، نو موږ پکار دی په یو ترتیب باندې لاړ شو او هغه ترتیب داسې وي چې پر مختلفو موضوعاتو باندې په تخصیص سره موږ خبرې وکړو. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ د ټولنې ابتدایي یونټ چې کوم دی، اولنی یونټ چې دی، اولنی ابتدا چې کیږي هغه له فرد او بیا له کور څخه کیږي. زموږ افراد، خو تاسو ته معلوم دي چې زموږ د افرادو په ټولنه کې کوم رول دی. زموږ افراد چې کوم دي، انډیویجول چې کوم دی، هغه په ذاتی توګه په ټولنه کې هیڅ کنټریبیوشن نه لري، هیڅ ټولنه ته د ورکولو په پوزیشن کې نه وي. کم تر کومه ده چې زموږ کور دی، زموږ کورونه چې دی هغه زه اکثر یو خبره ډیره کوم، زه وایم زموږ کورونه چې دی دا دوزخونه دي، دوزخ دی. هغه په دې چې تاسې به لیدلی وي چې زموږ په کورونو کې د تناو، د سختۍ یو صورتحال وي، یو هغه موجود وي. ورور له ورور سره خبره نه کوي، پلار له زوی سره خبره نه کوي، خور له ورور سره خبره نه کوي. د هغې غټ علت دا دی چې موږ دلته زموږ په کورونو کې چې کوم تنوع ضروري وه، کوم پوستوالی، نرموالی چې هغه ضروري و، هغه موږ له منځه وړی دی. د هغې علت دا دی چې زموږ په ټولنه کې تهذیب نشته. هغه د تهذیب به زه یو لنډ داسې د دې ویډیو تر حده چې کوم ضروري تعریف دی هغه به وکړم. هغه دا دی چې تهذیب هغه څه ته ویل کیږي چې هغه د یو ټولنې عقل چې کوم دی هغه پوخ کړي او عقل تکمیل ته ورسوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، ټولنه هغه وخت تکمیل ته رسیږي، هغه وخت عقل پوره کیږي کله چې یو څوک خپل په انفرادي حیثیت کې خپل عقل چې دی هغه نیمګړی وشمېري. که موږ ټول خلک هر دوم کس ځان د عقل یا د پوهې له اړخه ځان بشپړ وشمېرو او موږ ځان ته دا ووایو چې زما عقل، زما پوهه چې دا کامله ده، دا بشپړه ده، ماته د بل چا د پوهې او د عقل ضرورت نشته، نو هغه فرد چې دی هغه بیا په تهذیب کې نه پاتې کیږي. هغه فرد بیا یو انفرادي انا چې موږ ورته وایو یا ځان خوښي چې ورته وایو، هغې ته ځي. هغه دا وایي چې بس د نورو په دې ټولنه کې چې دا نور څومره خلک اوسي، د دې د عقل ضرورت نشته او ماته د دوی عقل ماته چندانې قناعت نه راکوي، نو دوی د ځان خوښۍ خواته لاړ شي. کله چې یو څوک ځان خوښۍ خواته لاړ شي، هغه بیا داسې نه دی چې دی په ګلۍ یا په محله یا په کلي کې دی د ځان خوښۍ ښکار شي، بلکې دغه ځان خوښۍ له ده سره پر مخ تګ وکړي او دغه ځان خوښي دی په کور کې شروع کړي، چې له هغې وجې څخه د کور حالت چې کوم دی هغه خراب شي. کله چې زموږ کورونه خراب شي، زموږ په کورونو کې تنوع نه وي، برداشت نه وي، زده کړه نه وي، کومه چې کورنۍ ذمهوارۍ دي هغه نه وي، نو زموږ کورونه بیا ړنګ شي، هغه بیا د کور حیثیت وبایلي او په هغه کې بیا تضادات پیدا شي. او بیا دا تضادات هغه تضادات نه وي کوم چې د کائنات ښایست بلل کیږي، بلکې دا هغه تضادات وي چې هر سړی پر خپله لاره باندې روان شي.
ملګرو زموږ په جنریشن ګیپ یو تیوري ده چې د هغې دنیا چې هر څنګه بیانوي، خو ما چې څنګه لیدلې ده جنریشن ګیپ هغه داسې دی چې زموږ په کورونو کې چې موږ ته د زده کړې کم ضرورتونه وي، موږ ته پکار دی چې چا زده کړه راکړې وای، موږ یې پوه کړی وای، هغه خپله ذمهواري ترسره نه کړي. بیا چې کم د کور کې د زده کړې چې کم مواد وو، هغه موږ له کوره بهر په کوڅه کې، په ګلۍ کښې یا په کلي کښې زده کوو یا په محله کې زده کوو. یعنې هغه د کور زده کړه چې ده هغه موږ په ګلۍ کې له خلکو څخه وسولوو. د ګلۍ چې کومه زده کړه ده هغه بیا موږ چې کله مکتب ته لاړ سو، اکیډمیک لایف ته لاړ سو، خاص کر سکولونو کالجونو ته چې لاړ سو، بیا موږ دا د ګلۍ زده کړه، د کالج زده کړه، کوم اخلاقیات چې دي، کوم د ګلۍ چې کوم ضرورتونه دي، هغه موږ په کالج لایف کې یا په یونیورسيټي لایف کې زده کوو. همداسې چې بیا د کالج د لایف چې کوم زده کړه پکار دی چې موږ په کالج کې زده کړه کړې وای، په یونیورسيټي کې هم زده کړه کړې وای، پوهنتون کې هم زده کړه کړې وای، هغه زده کړه موږ بیا وځنډېږي او هغه بیا موږ په پروفیشنل لایف کې، خاص کر چې زموږ کومې دندې وي، موږ چې کوم کار کوو، کوم روزګار کوو، په هغه کې موږ هغې ته اړتیا محسوسوو او په د روزګار په ژوند کې بیا موږ د کالج زده کړې کوو. موږ هغه څه په کار چې موږ وای له کالجه موږ زده کړي وای، نو هغه بیا په کالج کې زده کوو. بیا له دې سره چې کله د کالج د روزګار چې کومه زده کړه ضروري وي، هغه موږ په محفل کې زده کوو، او محفل هغه اخري څیز دی چې دا وخت تر د نن د نړۍ کې چې کوم دی هغه ضروري لامل ګڼل کېږي. د محفل زده کړه چې دا هغه بیا موږ په ډیر مشکل سره په ډیر بد حالت کې موږ نه کړو زده، او زموږ ژوند چې وي هغه تیر سي، هغه د محفل چې کوم آداب وي هغه وي هغه موږ نه کړو زده. نو چې کله په محفل کې موږ څه نه کړو زده، هغه بیرته د یو سایکل په تور بیرته راوګرځېږي، او هغه په محفل چې کله ته زده کړه نه وکړې، نو هغه زده کړه ته بیا په کور کې بیا ته له هغې څخه استفاده نشي اخیستلی، ته د خپل عقل او پوهې او د دانش څخه استفاده نشي اخیستلی. نو دا ټول څیزونه چې موږ په نظر کې وساتو، دا موږ دې نتیجې ته رسوي چې موږ دغه ټول سایکل چې دی، دا زموږ جنریشن ګیپ چې دی، د موږ چې یو نسل مطلب پاتې کېږي، له زده کړو څخه محرومیږي، له نورو څیزونو څخه محرومیږي. دا پکار دی چې دې پر دې باندې موږ سنجیده غور وکړو، کورونه سم کړو، له کورونو دوزخونه نه کړو جوړ، خپلو بچیانو خپلو خپلوانو ته ډاډ ورکړو، حوصله ورکړو، په دوی باور وکړو، په خپله ځان د دوی دپاره یو د باوري کس په حیثیت باندې معرفي کړو. نو د دې ویډیو له اورېدلو وروسته به انشاءالله پر نورو اړخونو چې زموږ په ټولنیز ژوند کې موږ ته راپېښ دي پر هغو به خبره کوو. دم ګړی ډیره مننه، د ویډیو وخت ډیر کم وي، نو د هغه وخت له وجې څخه که ډیرې خبرې پاته سوي وي هغه به بل وخت ترسره کوم. مننه، کور مو ودان، تر بیا پورې ژوندي اوسئ.